د شمالي ایلند بلفاست لوبغالی د افغان لوبډلې د ریکارډ ځای شو. تر ټولو ډېرې منډې افغانانو جوړې کړې، 315 منډې. لوبغاړو ملي تلویزیون ته له مخکې د خپل چمتووالي ویلي وو. انشاءالله کوشش به مو دی چې سبانۍ کومه لوبه ده په هغې کې ښه وځلېږو، کومې غلطیانې چې موږ په تېره لوبه کې کړي هغه دوباره تکرار نه کړو. انشاءالله منټلی سټرونګ یو. هدف هم دا دی چې ورلډ کپ ته ځو، هغې نه مخکې یو ښه لوبه ترسره کړو په بیټینګ یونټ کې، بولینګ کې، همدغسې فیلډینګ کې، چې ورلډ کپ ته ځو یو ښه مایند سره لاړ شو. او آیرلند سره لوبه ده، بدبختانه مونږ خو سیریز ګټلی نه شو، خو کوشش وکړو چې هغوی هم رانه ونه ګټي. ایلند سره په دویمه یوه ورځنۍ لوبه کې شهزاد او رحمت تر ټولو ښه ملګرتیا وکړه. شهزاد خپله شپږمه سلیزه پوره کړه او رحمت شاه څلورم افغان لوبغاړی شو چې نړیوال یوه ورځنۍ لوبه کې یې 2000 منډې پوره کړې. منګه د لمریک ایلند راغلی یاستو او لوبه په زړه پورې روانه ده. انشاءالله افغانستان داسې ښکاري چې افغانستان به لوبه ګټي او منګه ټول یاران راغلي، نو خوب کوو چې افغانستان میچ وګټي. له افغانستانه د باندې هم اوس افغان لوبډله ګڼ مینوال لري. افغانستان افغانستان د کرکټ له نړۍ پیژنم، ډېر ترې متاثر یم. نن یې د تېرې لوبې پرتله ښه پیل وکړ. زما په نظر افغانستان پیاوړې لوبډله لري او په نړیوال جام کې به ښه وځلیږي. که څه هم نن آسمان شین دی، خو د انګلستان او د ایلند په هوا باندې هیڅ باور نشته. خو د افغانستان لوبډلې وشوه کړلی چې د څو ورځو تمریناتو کې د دې هوا سره خپل ځان برابر کړي. ډیوه پتنګ، افغانستان ملي تلویزیون، بلفاست.